صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على مخکې درس کې د ګاونډیانو ول حقوق بیان شیو. اوس نن چې کوم درس دی د کې دا بیانېږي چې د مسلمانو ورونو سره او د نیکو خلکو ول زیارت کول او د نیکو خلکو سره د مسلمانو سره ملاویدل. یو خو مونږ تاسو د ډیرو خلکو سره ملاویږو خو د مطلب دی پره چا سره مکار وي همدغه شان په ټول عمر کې یو ملګری بو خپې جنو خو ورسوبونه خو چې کله کار مو پیښ شي او خدمت مو پیښ شي به هغه نه بعد به هغه تویر شو او یو د الله پاک رضا دی پر ورتلل نو د هغه ول فضیلت پدې کې بیانېږي چې خپل مسلمان ورونه دي همدغه شان خپلوان دي او په امت کې نیک خلق دي او صرف د هغه ملاقات ته ورتلل صرف د هغه زیارت کول د هغه څومره فضیلت ده. نو نیک خلق چې دي هغه تلاش کول پکار دي، نیک خلق هغه تلاش کول پکار دي او چې کله تا نیک خلق ملاو شي به د هغه په صحبت کې نستل او د هغه مجلس کې نستل او د هغه سره ملاقات کول د هغه ول فضیلت پدې کې بیانېږي. لکه څنګه نن هم جمعه بیان کې ادو د شرابیان ول واقعا بیان شولا د جګر مراد آباد ول چې هغه لوی شاعر په هندستان کې چې اشرف علي تاج رحمت الله علیه صحبت مجلس اختیار کړلو الله پاک د هغه توبه توفیق ور نصیب کړلو. اور بل چې کوم شرابي او جنوبي افریقا کې نو هغه هم دی نیک سړی مجلس چې کله اختیار کړلو الله پاک دی هغه نه دی هغه ته دی توبه توفیق چې دی هغه ور نصیب کړل دي نشونه اور دی شرابونو نه دی توبه توفیق هغه ته ملاو شولو. نو د کې دادی چې د نیکو خلکو صحبت هغه ډیر زیات یعنی فضیلت هم شته دی او د هغه ول فائدې هم شته دي. نو ځکه خو یعنی رحمان بابا څه فرمایي چې دسې خلق هم ما قتل دي چې صرف د هغه په یو نظر سره انسان چې کوم د هغه ډیر اوچته مرتبه ته رسیږي. یو نظر چې تا باندې نیک خلق وا چې د نیک خلق شتا دي چې هغه انسان ډیر اوچته مرتبه ته ورسوي او د هغه ژوندۍ چې د هغه الله پاک سره بدل کی. نو د مشایخ ول د نیکو خلق ول صحبت اختیارول او د مسلمان ورونو ملاقات ته ورتلل خاص کر خپلوانو ته په کال کې چیرې نیونیم زل یا کور ته ربلل یا خپل ورتلل خو صرف د الله رضا دی پر چې دنیوي غرض او مقصد چې د هغه دی نوي. اوس حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې یو کس او هغه د بل مسلمان ورور ملاقات روانو یعنی دا په یو کلی کې او د بل مسلمان بل کلی کې دا کومې زمانه کې چې معلومیږي چې دا تیر شوی امتونو کې د سی واقعا شي و چې یو کس د بل مسلمان ورور ملاقات روانو هغه بل کلی کې الله پاک په لیاره کې وا فرشتہ وی تر واسطه ولا د انسان په شکل کې وا فرشتہ وی تناسته وا او چې کله دای په هغه باندې ویرغله دین ته پوس کې چې تر رواني چې فلان کې کلی کې د ما یو ورور د مسلمان زده هغه ملاقات ته ورسم دغه فرشتہ وی ته چې آیا هغه سړی په تا باندې څه احسان کړی دی د هغه بدلا ور کوي هغه ورته چې نه ما باندې څه احسان نه دی کړی صرف دې وجنه زویر سم غیر انی احببته فی الله زدی الله رضا دې پر د هغه سره محبت کوم. نو فرشتي وی ته ویل فإني رسول الله الیک زدی الله پاک طرف نه یو رسول یو قاصد یم زره غلیم اور الله پاک فرمایي چې دی ته وایا بان الله قد احبک کما احببته فيه چې الله پاک تاسو سره دسي محبت کوي لکه څنګه ته د هغه سره محبت کوي دمر پورې الله پاک د تاسو سره محبت کوي. اور حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کله یو سړی دی یو مریض بیمار پرسی کوي یا دی یو مسلمان ورور زیارت کوي ملاقات کوي دی الله رضا دی پر او چې وا فرشتہ وی ته आवाज وکي چې تا ولا تلل یعنی ډیر مبارک دي اور دی تا ولا زندگی مبارک ده او زنه فرمای چې دا دعا ده چې تا ولتلل د مبارک شي تا زندگی د مبارک شي او تا په جنت کې ځان دې پر ټیکانا جوړ کړل د درې اوازونه دي ته وشي اطاعت لل د مبارک وی
اور د تا زندگی د مبارک وي اور د تا د پر په جنت کې ټکنا چې د هغه ځان د پر تا جوړ کړله د درې اوازونه وي تکیږي چې کله یو سړی د چا بیمار پرسی کوي اور یا د بل مسلمان ورور ملاقات پر اسی زیارت پر اسی خو د الله رضا دی پر نو د کې زدامي چې ګوره اکثر مونږ ملګری کې د درس کې ډاکټران به هم کینی همدغه شان هسپتال ولا مشر شولو هغه اس هم شکر لګئی په واډ باندې په بیمارانو باندې نو یو خو د هغه ډیپټي وی د سرکار طرف نه هغه دا ډیپټي د جتب واډ باندې چکر لګوي خو هغه د دې سره دا نیت هم وکي چې زه د نبی علی سلام دا حکم د چې بیمار پرسی کول دا د مسلمان ولا حق دی نو زه خپل ډیپټي هم کوم اور زه بیمارانو ولا بیمار پرسی هم کوم نو تا ته روزانه د څومره بیمارانو ول اجر ملويږي څومره بیمارانو ول دعاګانې چې دی هغه غټلې شي چې صرف आवाज ور باندې وکي چې څنګه یې خې څه تکلیف ودرته نه وي اور یو ډاکټر دی همدغه شان یو مشر دی نو هغه بیمار وي اور حدیث شریف کې دسه هم رسی چې تاسو بیمار ته ویر شي به دی بیمار نه دعاګانې غواړي ځکه چې دی بیمار دعاګانې الله پاک دسه قبلوي لکه څنګه دی فرشتو دعاګانې الله پاک قبلوي نو دی بیمار نه بده وګانې غواړي نو دغه ډاکټر په یو واټ کې څومره بیماران دي هغه د څومره کسان نو د وګانې هم ګټلې شي اور دی بیمار ولا بیمار پرسی هم کولای شي همدغه شان کدي چا بل ډیپټي نو ګوره هغه دا تپسونه چې دی هغه کولای شي اکثر خلک مسافر وي غمجن وي اور په دې کې چاته خوږه خبره کول نرمه خبره کول نو د هغه زړه دعا درته وزي اور په داسې حال کې چې کله دعا اوزي به دغه دعا اکثر رد کیږي نه دا الله په قبلوي هم د انسان دی پر دینی ترقی ذریعہ جوړیږي د دنیوي د ترقی ول ذریعہ هم جوړیږي اور بل حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کله یو بندا د الله رضا دی پر یعنی د الله دی پر د بل بندا ملاقات تسی او چې فرشتہ ضرور د اسمان نه دغه اعلان کوي چې تا ول زندگی خاده اور تا اطاعت پر د جنت مبارک وي اور الله پاک پاس په عرش باندې یعنی فرشتو ته یي چې د ما بندا د ما د وجنا ملاقات وکړلو اور په ما باندې دغه بندا ولا مل مستیا لازم ده اور زدي جنت نه علاوه په بل بدلی باندې زنه رضی کېږم زبودي سړی ته جنت ورکوم جنت نه علاوه بل بدلا ساره ور کوم نه بلکې زبو دي ته جنت ور کوم چې د ما د پر د ما د وجنه دي بل مسلمان سره سو وکړلو ملاقات او زیارت وکړلو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے روایت کوي نبی علیہ السلام فرمای الا اخبرکم برجالکم فی الجنه عزت تاسو ته هغه خلق وخیم چې هغه جنتیان دي صحابه کرام ته فرمایل چې ها رتوی خیا نبی علیہ السلام ته فرمایل چې ان نبی فی الجنه نبی داو په جنت کې وي اور صدیق داو په جنت کې وي چې هغه ډېر رښتیا ویون کوي نو دینه خو هغه صدیق مراد دی اور یا صدیق په امت کې وا لوی مرتبه د نبوت نه بعد اور بل والرجل يزور اخاه في ناحيه المصر لا يزوره الا لله في الجنه هغه سړی هم جنتی دی چې د بل مسلمان ورور زیارت کوي اور دای په یو شهر کې دی اور هغه د شهر په بل کې نری کې دی خدغه زیارت صرف د الله رضا دی پر کوي ملاقات نو نبی علیہ السلام فرمایي چې دام جنتی دی د درې قسم خلق نبی اور صدیق اور د بل مسلمان زیارت اور ملاقات کوونکې چې د الله رضا دی پر هغه ملاقات کې زیارت کوي اور بل حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي چې نبی علیہ السلام فرمایي چې الله پاک فرمایي حدیث قدسی شولو نبی علیہ السلام چې سهم یې هغه ټول الله پاک وی تویل دي خو چې کله نبی علیہ السلام دا او فرمایي چې ما ته الله پاک ویل دي په خلی مبارک باندې وایي به حقیقت حدیث قدسی ویلې شي کنه نبی علیہ السلام نور چې څومره خبرې دي غام دي الله په حکم سره دي خو چې کله نبی علیہ السلام نسبت الله پاک طرف ته وکي چې ما ته الله پاک ویل دي به حقیقت حدیث قدسی ویلې شي اور دغه حدیث په نورو حدیثونو کې دی اوچته مرتبه ولوي الله پاک فرمایي وجبت محبتي للمتحابين فيا د ما محبت واجب شولو د هغه دوه کسانو د پر د هغه خلقو د پر چې د یو بل سره محبت کوي خو د ما د وجنه کوي
د دغه خلقو د پر د ما محبت واجب شولو اور د ما د وجنه د یو بل سره کینی اور د ما د وجنه د یو بل ولا امداد د یو بل ولا زیارت کوي اور د ما د وجنه د یو بل باندې خرچا کوي. دغه خلقو د پر د ما محبت واجب دی چې کوم 2 کسان 3 کسان محبت کوي د یو بل سره خو د ما د وجنه یعنی یو سي چې دا د الله بندار زوی سره محبت کوم نیک انسان دی اور د الله فرمایي چې د ما د محبت دی وجنه د یو بل سره کینی هم. نو زګور مونږ تاسو ذکر مجلس ته کینو اور درس ته کینو هم دغه شان دغه تعلیمات ته کینو سره ته ملويږي نه پیسې ملويږي نه خوراک ملويږي نه بل څه ملويږي صرف د الله رضا دی پر د یو بل سره ناس دي. اور لکه څنګه حدیث شریف کې رسی چې قیامت په ورځ باندې بو الله پاک د بعض قومونو ولا حشر دسی بو او فرمایي چې د هغه ولا چهره بو چمکیږي مخونه اور دا بو انبیاء اور شهدا بو نبی اور پدی باندې بو خلق رش کوي اور پدی باندې بو خلق افسوس کوي چې د څومره لوی مرتبه الله پاک ور کړی ده. صحابه کرام تپوسو کو چې یا رسول الله دا سوق دي دی ولا حالت را ته بیان کا. نبی علی السلام ته فرمایي چې دا هغه خلق دي چې د مختلفو الکون رجم شوی وي اور د ما ذکر دی پر ناس دی ما ذکر کوي دا د هغه خلق ولا حشر ده. نو په ذکر کې زبانی ذکر هم رچی اور په ذکر کې دینی ټول مجلسونه رچی چې په هغه کې دی الله پاک تذکرہ کیږي الله په کې دی کې دی رسول تذکرې په کې دی کې. نو نبی علی السلام فرمایي چې الله پاک فرمایي چې د ما محبت واجب دی د هغه خلقو دی پر چې د ما دی وجنه دی یو بل سره محبت کوي د ما دی وجنه دی یو بل سره کینی ما دی وجنه دی یو بل سره ملاقات کوي اور د ما دی وجنه په یو بل باندې خرچا کوي. اور حضرت عون فرمائی چې حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ خپل ملګری ته ویل چې کله دای په خپل ملګری باندې راغللو چې آیا تاسو کې نه یعنی خپل کې تاسو هم دغه شان سره بلکېږي نه ناس بوي خپل ملګری وي ته چې نه مونږ خو مجلس نه پرېږدو مونږ بخپل کې سره کې نو دی ته فرمایل چې آیا تاسو د یو بل ملاقات کوي کنه کوي یو بل کلی ته ورسي کنه ورسي دوی ته فرمایل چې هو یا ابا عبد الرحمن مونږ کې یعنی یو کله چې یو ملګری نه وي بیا د مونږ ولا بل ملګری چې دا هغه ورسي کپدی شهر کې بل کې نری کې هم وي نو دای د خپل ملګری ته پوس کوي. نو کله چې دا خبره وي ته وکړه نو حضرت ابن مسعود وی ته فرمایل چې تاسو به همیشه د پر په خیر بنوي څومره پورې چې تاسو په دغه باندې عمل کوي یعنی دیو بل سره ملاقات کوي دیو بل ته پوس کوي نو د خپل ملګرو ته پوس هم پکار دی. اور بل حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې نبی علیہ السلام یو ظلمات او فرمایل انطلقوا بنا الى بني واقف نزور البصير چې رڅا چې لاړ شو بنو واقف قبیله ته او هغه ځکه یو کس دی چې موږ د هغه سره ملاقات وکړو خو هغه بینا د یعنی کتون کوي دی خو څه مطلب د زړه سترګې کولاو دي اور ظاهري سترګې بند دي یعنی په سترګو باندې ډون دی خو نور ډیر عقلمن اور ډیر اوخيار دی زړه سترګې چې دی هغه کولاو دي رچا سویر شو. اور چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شولو نو نبی علیہ السلام و حضرت ام ایمن رضی الله تعالی عنها ملاقات بوتللو. ام ایمن دا د نبی علیہ السلام ولا وینځو د مور طرف نه ته پته شي وا نبی علیہ السلام چې کله مدینه منوره ته لاړو د خپل مور سره د شپېګو کالو چې کله واپس راتلل نو نبی علیہ السلام اور د نبی علیہ السلام والدا مبارک وا اور دغه ام ایمن ور سره وا پولیره کې د نبی علیہ السلام والدا مبارک وفات شولا اور نبی علیہ السلام د شپېګو کالو بس دغه هم دي ته پاتې شولا. نو دا نبی علیہ السلام بودی سره ملویدلو چې کله نبی علیہ السلام وفات شولو یو ځل ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر ته فرمایي چې رڅا ویر شو د ام ایمن سره ملاو شو ځکه چې نبی علیہ السلام ملاقات کولو چې زو ته هم ویر شو. نو ګوره هغه ملاقات پر ویرغلل یو مشر زنناوه اور چې کله ویرغلل ام ایمن په جړه باندې شولا نو دی تسلی ورکړه چې ته ویلې ژاړې نبی علی السلام الله پاک ته لاړ دی اور الله پاک سره د نبی علی السلام د پر بهترین بدلا د ډیر نعمتونه دي الله پاک سره نبی علی السلام خفا نه دی نه خوشحال دی. نو حضرت ام ایمن ویته یی چې زه په دی باندې نه ژاړم چې نبی علی السلام وفات دی زه په دی باندې ژاړم چې د اسمان نه کوم وحی راتله هغه وحی بن شوله
چې نبی علیہ السلام لاړل خو هغه وحی بن شول او چې حضرت ابوبکر او حضرت عمر هم په شړا باندې شول هغه هم د سره په شړا باندې شول اصل کې دا واقعیا ځکه بیان کړه چې ګوره هغه هم هغه زنانا ملاقات ورتلل چې د کومي زنانا ملاقات بو نبی علیہ السلام کول نو د کې دغه سبق ته چې د پلار او د مور د مشرور ولا تر ولا چا سره دوستی او ملګرتیا و نو هغه برقرار ستل پکار دی هغه ختمول نه دی پکار اور بیا حضرت آخری حدیث حضرت ابراہیم بن نشید نہ روایت تی اور هغه د حضرت عبداللہ بن حارث زبیدی نه چې کله هغه ته ویرغللو نو حضرت عبداللہ بن حارث هغه ته تکیا ورکړه یعنی خپل ځان ته تکیا کې د ولی و اور هغه تکیا یې رواخصله اور د غبل ابراهیم بن نشید ته ور اوښتله اور دای او فرمایل چې څوک د خپل همنشین د خپل ملګری ولا اکرام نه کوي نو هغه دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ان دی هغه ول ندی نبی علی السلام سره تعلق شته اور ندی ابراهیم علی السلام سره تعلق شته څوک چې د خپل ملګری ولا اکرام نه کوي ندی نبی علی السلام سره د هغه تعلق شته اور ندی ابراهیم علی السلام سره د هغه تعلق شته څه مطلب یعنی نبی علی السلام هم مهمان نواز اور ابراهیم علی السلام چې هغه هم مهمان نواز ندی خپل چې څوک د ترسي نو د هغه ولا اکرام د هغه احترام پکار دی اور نور د خپل مسلمان ورونو تخپل خپلوانو ملاقات دا کله کله تلل چې دی هغه پکار دی کتابونو کې رچی چې یو کس هغه دی بزرگ ولا ملاقات ورتلو اور پلیاره کې سوچ وکړو چې زه خو دغه سي خلیل الله روان يم اور د خو ما سره خستی نه دي څه تخفا خو پکار ده به سوچ وکړو چې دغه ونی پورې چې کوم وچ لرګي دي و چې دا بوره مات کم یو پنده بزونه جوړ کم هغه بزرگ بچری وی یو ټیم اور خو بور بني بلکې کار به و چلیږي چې وا پنده جوړ کړل چې کله هغه بزرگ ته ویرغللو هغه بزرگ ته چې بس خو مې رخص نو دغه لرګي مې رواخصل ځان سره نو هغه بزرگ خپل خادم ته وویل چې دغه لرګي سنبال کېږ د وچ کله زم مړشم اور دما غسل دی پر چکو مې وبګرموي هغه په دی لرګي باندې ګرمي کې زکه چې دی د غلرګي ډېر په اخلاص سره وروړي دي نو دا د اخلاص ولا شاید نو ماته په د غی لرګي باندې وبچ دی هغه ګرمي کې نو دي کې دار چې نیکو خلکو ملاقات چې دی هغه ورتلل پکار دي اور بدانه چې خامخه تحفه وړنه په اخلاص سره په مینه محبت سره لاړ شه اور دي کې دی بیمار پرسی ولا فضیلت هم بیان شولو اور د نیکو خلقو نه بلکې د عام مسلمانانو ملاقات خو صرف د الله رضا د پر چي دی هغه ول فضیلت هم بیان شولو نو په دې باندې عمل کول پکار دي الله پاک د عمل کولو توفیق نصیب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله د موږ درس په خپل دربار کې قبول او منظور فرمای یا الله په دې باندې موږ ته عمل کول توفیق نصیب کړي څومره حدیثونه چې بیان شول یا الله په دې باندې موږ ته عمل کول توفیق نصیب کړي نبی علی السلام په سنت باندې ژوندۍ تیرونو توفیق نصیب کی څومره مومنان وفات شوی دی الله ټول ته مغفرت ور نصیب کی نبی علی السلام دی امت په حال باندې رحم کرم او فرمای بیمارانو ته شفای کامل عاجل ور نصیب کی مظلومانو ته رهایی ور نصیب کی چا باندې قرضی دی مشکلات دی یا غیب نه امداد او فرمای یا الله چا په کورونو کې خندانونو کې اختلافات دي په مینه محبت سره بدل کی یا الله دی مسجد کې چا امداد کړی دی اور څوک کوي په دوړو جهانو کې بدلی ور نصیب کی یا الله دې مونږ تاسو ټول اخري ختمه په ایمان کې آمین وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتک یا رب